زه تاسو دا په یقین کامل سره ویلی شم چې دغه اوس د افغان کابل کې اوس دا بمونه الوتي. د تاسو دا سوال وکړي دغه بمونه به دغه ځایونو ته څوک رسوي؟ په کوم موټر کې رسول کېږي؟ ځکه چې د اسلامي امارت استخبارات پولیس دا خو فعال دي او دا هر څه چیکینګ کېږي، مګر بیا هم دا رسېږي. څنګه چې اسلامي امارت وایي چې موږ د پخواني نظام کې دننه کسان درلودل او هغوی به موږ سره همکاري کوله، لکه فرضاً د پخواني وزیر دفاع بسم الله خان په ششدرک په کور چې حمله وشوله، دا بالکل د ارګ شاوخوا وه، قلب د کابل و. نو دوی ویل چې نه دا زموږ قوي استخباراتو کار دی چې موږ دننه لاس لرو. اوس عین لوبه روانه ده. زه داسې کس پیژنم چې ما ته 20 کاله مخکې په کومه ورځ چې توین ټاور ولګېده ما ته یې ویل چې ته خو القاعده یې. بیا پس د هغې نه په 2002-2003 کې زما راپور یې لندن حکومت ته ورکړ، بیا زه دلته ګرفتار شولم. هماغه کس 20 کاله په مخکیني حکومت د امریکایانو کې مشاور و، $40,000 یې معاش و، $15,000 یې د ښځې معاش و. اوس هماغه سړی په کابل کې خاص کارت لري، وزارت دفاع موټر ورسره دی، باډي ګاردان لري او ښه په جګه غاړه ګرځي او وایي چې تعارف او معرفي کېدل د آیسای د پاکستان په ذریعه شوي دي، د اسلام آباد نه شوي دي. نو تاسو فکر وکړئ چې هماغوندې انسان چې داسې کس چې امریکایي مزیم ټولې وکړې، ډالر یې واخیستلې، نن بېرته راغلی په دې نظام کې دی. پخوا یې په القاعده متهم کړم، کېدای شي که زه دغه نن افغانستان راشم په یو بل څه باندې متهم کړي. دا د وزراو سره پخوا د اسدالله خالد سره به یې ناسته وه، د اندرابي وزیر داخله سره به یې ناسته وه، د درار مقبل وزیر د مواد مخدر سره به یې ناسته وه، او اوس چې دی اوس هم د وزیرانو سره یې ناسته ده او د هماغې نه یې کارت اخیستی، د هماغې حمایه ورسره ده. ما غوندې یو انسان چې د دغه نظام لپاره قرباني ورکړې، زندان یې تېر کړی دی، د خلکو نفرتونو سره مخ شوی دی، خپل په کورنۍ کې خپل تعلقات دی خراب کړي دي. نن آیا زه کولی شم چې بېرته راشم کابل ته؟ په 100 کالو کې نشم کولی تر څو. نو دارنګې استخباراتي کړۍ را دننه شوي دي په نظام کې، دوی لګیا دي کار کوي او همدغه د خپل اسلامي امارت په موټر کې په همدغې سپین کارت سره چې دوی ته ورکړل شوی د امنیت لپاره دوی دغه انتقالات کوي، دغه بمونه، دغه تخریبات، دغه د نظام پرځول او خپې سوستول، ځکه دوی ته هماغه $40,000